د تبوک غزا مشهور غزا ده او د نبی علیہ السلام آخری غزا ده. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورکړی شو چې د روم بادشاہ په مدینه منوره حمله کولو اراده لري او لوی لښکر ورسره دی. د شام په لاره مدینې ته راځي. په دې خبر په تاریخ د 5 رجب بزرگ میاشت د زیارت په ورځ نبی علیہ السلام د هغوی د مقابلې دپاره د مدینې منورې نه روان شو، چونکې زمانه د سخت ګرمۍ وه او مقابله هم سخته وه. دې دپاره نبی علیہ السلام صفا اعلان وکړو چې د روم د بادشاہ مقابلې دپاره راتللی تیاری وکړئ. نبی علیہ السلام پخپله د هغې دپاره چانده کول شروع کړل. دا هغه جنگ دی چې په دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور ټول سامان راوړو او کله چې ترې تپوس وشو چې د کور د خلکو دپاره دې څه پرېښودل، نو ویې فرمایل چې د هغوی دپاره مې الله تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه و آله وسلم پرېښوده. حضرت عمر رضی الله عنه د کور ټول سامان نه نیم راوړو چې د هغې قصه په راتلونکي ویډیو کې ده، او حضرت عثمان غني رضی الله عنه درېمه حصہ د لښکر پوره کولو د لښکر سامان ورکړو. او دا شان هر یو کس د خپل حیثیت نه زیات راوړو، سره د دې چونکې عام طور تنګستیا وه، نو لس سړي به یو اوښ باندې په وار ورخاته. په دې وجه دې جنگ نوم جیش العسرات د تنګۍ لښکرو. دا جنگ ډیر سخت او سفر هم د لرې و او موسم هم دومره سخت و چې د ګرمۍ څه اندازه نه وه. او دې سره مدینه منوره کې د کجورو پخېدو زمانه وه چې ټول باغونه پاخه ولاړو او په کجورو باندې د مدینې منورې د خلکو د ژوند زیات دارمدارو چې ټول کال د روزۍ جمع کولو یا دا زمانه وه. په دې حالاتو کې دا وخت سخت د امتحانو چې یو خوا د الله تعالی نه ویره، د نبی علیہ السلام ارشاد بغیر د تللو نه رایده نه وه، او بل خوا د ټول تکلیفونه چې هر وخت د نه تلو مستقبل عذر و، خصوصا د ټول کال محنت او پخې شوې ونې دغسې بې یار مدار پرېښودل چې څومره مشکل و هغه ښکاره ده. خو دې ټولو سره د الله تعالی ویره په دې حضراتو غالبه وه، ځکه سوا د منافقینو نه او معذرینو نه چې په هغې کې ماشومان او زنانه هم داخلي وي، او هغه خلک هم چې د ضرورت دپاره مدینې منورې کې پرېښودلی شوي وو یا د سورلۍ د نشوالي په وجه په جړا پاتې شوي وو، چې د هغوی باره کې آیات تولوا اعینهم
تفیض من الدمع نازل شو نور ټولو حضراتو نبی علیہ السلام سره روان شو. البته درې کسان بغیر د عذر شریک نو چې د هغوی قصه روانه ده په بل ویډیو کې. په لاره کې د قوم سمود په کلي تېرېدل وشو. نبی علیہ السلام په لمنه خپل مخ مبارک پټ کړو او اوښه یې تیزه کړه او اصحاب کرامو ته یې هم حکم وفرمایو چې په دې ځای نه په تیزه سره وځئ او د ظالمانو په کلي په جړا تېر شئ او په دې ویریږئ حسینه چې الله مکړه عذاب چېرته په تاسو نازل نشي کوم چې په هغوی نازل شوی و. د الله تعالی خوږ نبی او نیازبین رسول صلی الله علیه و آله وسلم د عذاب د ځای نه په ویره او خوب تیریږي او خپل جان نثار دوستانو ته کوم چې د دې سخت مجبورۍ په وخت کې هم د خپل جان نثارۍ ثبوت ورکړی په جړا د تلو حکم ورکوي چې الله مکړه عذاب چیرته په دوی نازل نشي. مونږ خلق چیرته په کلي کې زلزله راشي نو هغه د سیل ځای جوړو د چکر ځای جوړو دورانو شو آبادو سیل تا ورزو جړا خو یو خوا د جړا خیال مو هم په زړه کې نه راځي. نو مونږ او تاسو لا پکار دي چې په کم ځای باندې عذاب راشي په کم ځای باندې زلزله راشي هلته د چکر د تلو اراده نه کوو